مثلا دلته په د پلیټفارم کې به یو څوک د دې دعوه کوي دا د شهیدانو په ثبت کې به دغه ګډوډي رامنځته کړي چې هر څوک به کوشش کوي چې یو شهید به ثبتوي او د شهید په اړه باندې معلومات راټولوي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له ډېره وخته مو غوښتل د شهیدانو د ثبتولو لپاره دغسې یو پلیټفارم رامنځته کړو چې د هیواد په کچه باندې ټول قومونه، ټول خلک، د ټولو ژبو ویونکي په ګډه سره کوښښ وکوو د تللیو اتلانو د شهیدانو د ثبت لپاره ټول لاس په کار شو، شهیدان راټول کړو، سوانح یې ثبت کړو. الحمدلله په هغه برخه کې بریالي سوي یو او آنلاین یو فورم رامنځته کړی. په دې آنلاین فورم کې چې نن یې لومړنۍ افتتاحیه برخه ده او کوښښ کوو چې تاسو ته یې په هغه ډول باندې تشریح کړو چې څنګه لازمه ده. په ویب سایټ کې مو ټول هغه څه په نظر کې نیولي دي چې هغه د هیوادوالو اړتیا ده یا هیوادوالو ورته ضرورت ده. مثلا کمزوری انټرنیټ یا د ډیجیټل برخې سره نه شناخت یا د یو شهید د ثبتولو په برخه کې هر هغه څه ته چې اړتیا ده چې هغه د یو چا له ذهنه وځي یا کومې برخې پکې راواخیستلی شي د ثبت لپاره هغه پروسه یې په څه ډول باندې کوو.